د یونۍ په ورځ د دغه هیواد د ولسي جرګې د غړي او د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار ټوبیاس ایلوټ په قول ویلي وو چې د افغانستان لپاره د سی پلان په نوم یوه طرحه جوړه کړې چې پر بنسټ افغانستان به په اتو برخو ویشل کیږي. د ده له قوله ویل شوي وو چې طالبان به تر هغو جدي خبرو ته چمتو نه شي چې داسې یوه عملي ستراتیژي نه وي چې دا ډله پکې ګډون کولی شي. خو ایلوټ وایي چې د افغانستان د ویشلو نه بلکې په افغانستان کې د یو داسې سیستم د رامنځته کېدو وړاندیز کړی چې لږ متمرکزه وي او قدرت له مرکزه سیمو ته ولېږدول شي. ایلوټ ته ورته نظر لومړی پلا د ملي ائتلاف مشر عبدالله د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره د خپلو پروګرامونو د اعلانولو پر مهال څرګند کړی و. د عبدالله وروسته د یو غیر متمرکز او فدرالي نظام غوښتنه د ملي جبهې مشرانو په برلین کې د یو شمېر متحده ایالاتو سناتورانو سره له کتنې وروسته وکړه. د کتونکو په نظر که څه هم دوی په قومي بنیاد د افغانستان د فدرالي کېدو غوښتنه کوي، خو په قومونو د افغانستان ویشل ډېر ګران او تر یو حده ناممکن کار دی. خو ایلوټ وایي که افغانستان په اتو برخو ویشل شي د جنوب په یوه یا دوو برخو په طالبان قناعت وکړي. د ایلوټ نظر مخالفان وایي چې دا طرحه به یو وار بیا د جګړه مارو یا جنګ سالارانو واکمنېدو ته لار پرانیزي. پاکستان د ملي جبهې مشرانو ته په اسلام آباد کې کورونه ورکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه له هغوی سره یو لړ هوکړو ته هم رسېدلي دي. ایلوټ پرون خبریالانو ته ویل چې د خپله طرحه 13 میاشتې پخوا جوړه کړې وه. د ده په وینا په طرحه کې هغه نظرونه شامل دي چې افغانستان ته د سفر پر مهال له بېلابېلو کسانو سره په خبرو کې اورېدلي ول. کارپوهان د ایلوټ د طرحې په هکله وایي چې ایلوټ د خپل هېواد ته ورته طرحې جوړې کړي. د بل هېواد په هکله داسې له غرضه ډکې بې معنا او بې مفهومه طرحو اختیار وده ته چا ورکړی. وروسته تر هغه چې د حامد کرزي لومړي مرستیال د راتلونکو ټاکنو په اړه اندېښنه وښودله، په هېواد کې د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ دغه ډول څرګندونې سمې نه بولي او وایي چې له دې سره د خلکو باور زیانمنېږي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر رسنیو ته وویل چې د کرزي د لومړي مرستیال دغه خبرې تر وخت مخکې دي. ښاغلی سپینغر وایي حکومت باید د دغو خبرو پر ځای د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره جدي کار وکړي چې ښه او ډاډمنه فضا ورته رامنځته کړي. د کرزي لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم د روان سپټمبر میاشتې پر 8 ویلي وو که نړیواله ټولنه د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او سمبالولو ته پام ونه کړي نو د جمهوري ریاست د راتلونکو ښو ټاکنو هیله هم نشي کېدی. د سیاسي چارو افغان پوهان هم د فهیم پر دغو خبرو نیوکې کړي او وایي چې د ټاکنو لپاره د امنیت ټینګول د افغان حکومت مسؤلیت دی. د دغو څېړونکو له ډلې ډاکټر طوفان وزیري وایي چې د حکومتي چارواکو دغه ډول څرګندونې افغانان پر راتلونکو ټاکنو بې باوره کوي. د ښاغلي وزیري ترڅنګ نور کارپوهان او د ټاکنو څارونکي وایي چې افغان حکومت دې د راتلونکو ټاکنو لپاره پر خپل پلانونو په جدي توګه کار وکړي او په دې برخه کې دې پرتې ستونزې هوارې کړي. دوی هم د راتلونکو ښو او له اساسي قانون سره د برابرو ټاکنو لپاره ښه امنیت لازمي بولي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره یې کوښښونه ډېر کړي خو دوی په دې اړه امنیتي ستونزې لوی خنډ بولي. د دې کمیسیون وایان نور محمد نور هم په خبرو کې پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د راتلونکو ټاکنو لپاره ښه چاپیریال برابر کړي. تر دې پخوا په هېواد کې سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او نورو اړخونو له افغان حکومته غوښتي وو چې د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره لاره هواره کړي. د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو ته څه باندې 1.5 کال پاتې دی خو له هېواده سربیره په نړیواله کچه هم داسې اندېښنې شته چې په دې هېواد کې ناامني ډېرې دي او ښایي دا ټاکنې له ستونزو او خنډونو سره مخامخ شي. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د ګڼ شمېر امنیتي پوستو او په دې ولسوالۍ کې د ګڼو سیمو د نیولو خبر ورکړ، دا مهال د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د وسلوالو طالبانو له لورې پرې بریدونه شوي دي، ولې تر اوسه یې کومه سیمه نه ده نیولې. د کجکي ولسوالۍ یو اوسیدونکي د ولایت د دفتر مشر محمد لال احمدي ته وویل د هلمند والي ورسره کړې ژمنې پوره نه کړې ځکه یې په حکومت باور له لاسه ورکړی او د ساده خبرو له مخې یې په قول نه کوي. په کجکي کې خلک د ناامنۍ څخه په داسې حال کې ستړي شوي دي چې 2 ونې وړاندې
د کروندګرو په سیمه کې د وسلوالو له لورې 18 تنه چې 2 پکې ښځې وې په دې تور حلال کړی شول چې ګواکې د موسیقۍ یوه کنسرت ته یې ښځې نڅولې وې. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دې لپاره چې په ولسوالۍ کې امن ټینګ شي د سیمه ییزو پولیسو ترڅنګ د ملي اردو د هوسا او ډیرو سرتیرو غوښتنه کوي. د کجکي ولسوالۍ د ټولنیزې شورا مشر وایي موږ ولایت ته وړاندیز کړی دی چې موږ ته سیمه ییز پولیس راکړي، بیا مو وړاندیز کړی دی چې موږ ته د ملي پولیسو تشکیل را ډیر کړي. هغه پوستې چې د عامه نظم ځواکونو خوشي کړي دي خود به طالبان په هغه سیمو کې ظهور کوي او د وطن امنیت به خرابوي. د کجکي ولسوالۍ د ټولنیزې شورا مشر وایي د کجکي د برېښنا د فابریکې د رغولو چارې هم په ټپه ولاړې دي. هغه وویل دولت د کجکي د برېښنا فابریکې د رغولو د کار ترڅنګ په امنیت راوستلو کې پاتې راغلی دی. د ولایت د مقام د دفتر مشر محمد لال احمدي د کجکي د خلکو غونډې ته وویل که چیرې د حکومت سره په امنیت ټینګولو کې مرسته ونه کړئ په یوازې سر تاسو ته امنیت نشو راوستی. کجکي ولسوالۍ د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه 113 کیلومتره لرې پرته ده. د هلمند په شمال کې ډیری ولسوالۍ ناامنه دي. له همدې امله حکومت نه دی توانېدلی چې د خلکو په خوښه د بیا رغونې او انکشاف پروژې پلي کړي. د کجکي ولسوالۍ د برېښنا د دریم توربین د تړلو پروژه شاوخوا 6 کاله وړاندې منل شوې ده خو په کجکي کې د روانو ناامنیو له امله پیل شوې نه ده. قدرمنو لیدونکو دا و کورني خبرونه، بهرني خبرونه له لږ ځنډ وروسته. د پښتو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. اوس هم نړۍ دا وخت. راپورونه وایي د پاکستان په کراچۍ ښار کې تېره شپه د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او تر 10 زیات ټپیان دي. اور په یوه کارخانه کې چې شاوخوا 450 کسانو پکې کار کوه لګېدلی و. د کراچۍ د ملکي روغتون د عاجلې څانګې مسؤل طارق کمال ایوبي وویل ګڼ شمېر مړه شوي کسان داسې سوځېدلي چې د سړي او ښځې توپیر کول یې ناممکنه ده. له دې نه وړاندې پرون په لاهور کې هم د بوټ جوړولو په یوې کارخونې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 23 کسان مړه شوي وو. د مصر قهرجنو لاریون کوونکو د درېنۍ په ورځ په قاهره کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په مخ کې لاریون وکړ. شاوخوا 2000 کسان چې زیات شمېر مسلمانان وو د متحده ایالاتو د سفارت بهر راټول شوي وو او د هغه عیسوي مصري لخوا چې په امریکا کې ژوند کوي د جوړ شوي فلم پر ضد اعتراض وکړ. لاریون کوونکو وویل په دې فلم کې د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی شوی. په همدې حال کې په مصر کې د امریکا سفارت په یوې خبرپاڼه کې د یو شمېر کسانو غلطې خبرې چې د مسلمانانو دینی احساسات راپاروي غندلې دي. د ایران د پارلمان یو شمېر وکیلانو چې د جمهور رئیس محمود احمدي نژاد په پالیسیو باندې نیوکه کوي د ایران له مرکزي بانک څخه یې په ټینګه غوښتي چې د کمزوري شوي ریال د ملاتړ په موخه دی د اسعارو مارکیټ کې مداخله وکړي. د ایران د پارلمان وکیلانو دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د نړیوالو بندیزونو له امله په روانه اونۍ کې د ایران ریال تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېد او د دوهنۍ په ورځ یو امریکایي ډالر د شاوخوا 26,000 ریالو په وړاندې تبادله کېده. دا رقم د تیر کال په پرتله ریال 2 برابره ښکته ښیي او د تیرې 15 له ورځې راهیسې په سلو کې 19 ارزښت له لاسه ورکړی دی. دا مهال ریال په ایران کې 2 نرخونه لري. دولتي یا رسمي نرخ د $1 په مقابل کې 12,280 ریاله دی او بانکي معاملې په همدغه نرخ ترسره کیږي او دغه راز د وارداتو او صادراتو لپاره هم همدا نرخ دی. خو په آزاد بازار او سوداګریزي معاملو کې یو امریکایي ډالر له شاوخوا 26,000 ریالو سره تبادله کیږي.
د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو نومان میټ رامني تېره ورځ په افغانستان کې د مسؤلیتونو د لیږد د پروسې په بشپړېدو ټینګار وکړ. رویټرز خبري اژانس د رامني په حواله وایي هدف باید دا وي چې د مسؤلیتونو د لیږد پروسه د 2014 کال تر پایه په بریالیتوب سره ترسره شي. پر نوموړي د ډیموکرات ګوند لخوا نیوکه کیږي چې په خپلو څرګندونو کې افغانستان ته توجه نه کوي. د لیبیا په بنغازي ښار کې وسلوالو تېره ورځ د امریکا پر قونسلګرۍ برید وکړ. ودانۍ ته یې اور واچوه او د قونسلګرۍ یو امریکایي کارکوونکی یې وواژه. راپورونه وایي له قونسلګرۍ څخه بهر د امنیتي کسانو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه هم شوې ده. امریکایي چارواکو دا پیښه تایید کړې خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دا برید د هغې فلم د خپرېدو په غبرګون کې شوی چې ویل کیږي پکې د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی شوی دی. د پښتو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د دې مهال خبري مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. له ملتیا مو مننه. بریالي اوسئ. او اوس هم د نن او سبا ورځې د هوا حالت وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. نن کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 12 درجې. سبا کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 12 درجې. نن ننګرهار د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 21 درجې. سبا ننګرهار ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 21 درجې. نن کندهار کله لمر کله وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 13 درجې. سبا کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 13 درجې. نن مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 20 درجې. سبا مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 23 درجې. نن هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 20 درجې. سبا هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 13 درجې. نن پېښور لږ باران د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 26 درجې. سبا پېښور لږ باران د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 26 درجې. او همدارنګه کوټه نن تیز باران د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 21 درجې. سبا کوټه لمر د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 19 درجې. دا د نن او سبا ورځې د هوا حالت وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه تاسو ته وړاندې شوه. نن په کابل کې افغانۍ د بهرنۍ روپۍ په وړاندې داسې بدلېده. یو امریکایي ډالر اخیستل 50 افغانۍ 55 پوله، خرڅول 50 افغانۍ 15 پوله. یو یورو اخیستل 40 افغانۍ 90 پوله، خرڅول 15 افغانۍ 50 پوله. یو انګلیسي پاوند اخیستل 80 افغانۍ 50 پوله، خرڅول 82 افغانۍ 40 پوله. د اماراتو یو درهم اخیستل 14 افغانۍ 93 پوله، خرڅول 14 افغانۍ. زر پاکستانی کلدار اخیستل 542 افغانۍ، خرڅول 549 افغانۍ. زر ایرانی تومن اخیستل 21 افغانۍ، خرڅول 22 افغانۍ. او زر هندي کلدار اخیستل 933 افغانۍ، خرڅول 943 افغانۍ. دا د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنۍ روپیو بیې